په هیواد کې د لوی اختر لومړۍ ورځ دغه ورځ د نورو ولایتونو په څیر خوست کې هم لمانځل کیږي. مسؤلین وایي لا تیرو 22 میاشتو را په دې خوا چې اسلامي امارت په هیواد واکمن شوی، خوست کې تر اوسه کومه امنیتي پیښه نه ده شوې. دوی له خوست میشتو غوښتنه وکړه له هغه څه چې عامه ذهنیت خرابوي ډډه وکړي. چې په 22 میاشتو کې د خوست په ولایت کې موږ کومه امنیتي پیښه او سیاسي پیښه نه لرو. آینده هم د الله جلاله شانه نه دا غواړو چې خپل نصرت داسې شامل حال کې لکه سره کم چې په د 22 میاشتو کې د خپل ولس را الله جلاله شانه خپل نصرت شامل حال ګرځوله ده. خوست میشتو هم له امنیتي برخې رضایت وښود او زیاته یې کړه پخوا به د امنیتي پیښو له امله په ښه زړه چکر کولو او له ملګرو سره په بنډارونو کې نشو یوځای کېدلی. والا د نورو پرتله یې ډېره خوشحالي راکړې ده او دلته امنیت دی. مخکې یادونو کې به موږ هر وخت دا ویره درلودله چې دلته به بم ورځي او موږ به دا احساس نه کولو چې موږ بیا کور ته ژوندي راځو. خو اوس د اسلامي امارت په واسطه موږ ډېر ښه احساس کوو او موږ هېڅکله شپه او ورځ نه پېژنو چې موږ چیرې ځو او ښه خوشحال او ښه په امن کې ځو. د کال 2 اخترونه د مسلمان امت مذهبي ورځ او د افغانانو دودیزه او کلتوري برخه هم جوړوي. هر کال د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم د خلکو لخوا په ډیره مینه او خوشحالۍ سره لمانځل کیږي. د ویلو دا چې تیرو اخترونو کې بعد امنیتي پیښو جګړو له امله به د اختر په شپو ورځو کې ډیری ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکوه او کورنۍ به د ویر پټاغر کې نستلې.